د هلمند امنیه قومندان زړونه وګټل. زمری ټپي شو خو په شا نه شو. خالد وردګ د هلمند امنیه قومندان تیره ټوله شپه د پاکستان د اجرو ملیشو پر وړاندې مخامخ وجنګېده. هغه چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره په جګړه بوختو د شپې تر 3 بجو پورې دښمن په 3 ساحو کې مات کړ. پر 450 ترهګر یې ووژل او لسګونه نورې مرګونه ټپیان کړل. سهار مهال په داسې حال کې چې په وروستۍ ساحه کې لا هم ترهګرو مقاومت کاوه، د ستړیا احساس یې ونه کړ. هلته هم پسې ورغی، مخامخ جګړه یې پیل کړه، په داسې حال کې چې سطحي ټپي شوی و، خو بیا یې هم په شا نه شو او جنگ ته یې دوام ورکړ. تر 900 زیات ترهګري همدلته ووژل او پاتې یې پسې واخیستل. د دښمن پلان نشان کړ، هغوی ته یې تاریخي درس ورکړ او بیرته سرلوړۍ قومندانۍ ته راستون شو. ژوند اتله ولس او دا خوره پرتا او ستا په شان پر ټولو سرتیرو باندې ویاړي. بلخوا ځانګړي ځواکونه تازه لښکرګاه ښار ته ورسېدل. که یو ترهګر لښکرګاه ته راشي، یو ترهګر به مري، که زر ترهګر راغلل نو زر ترهګر به مري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړو سخت زور اخیستی دی. بلخوا افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې په 6 ولایتونو کې 140 طالبان وژلي دي. افغان هوایي ځواکونو د هیواد په 6 ولایتونو هلمند، کاپیسا، تخار، جوزجان، کندهار او هرات کې پر طالبانو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 140 تنه وژلي او 20 نورې ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.